ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب العالمین انسان دا عبادت تپاره پیدا کړی دی چې دی به همه وخت کوشش کوي چې د الله عبادت وکړي، او موږ دا منو هم او اقرارم کوو، سوچ هم ورته برابر نه دی. ګنې موږ دروازې یو ځل نه بېشمېره کرته الله ته د دې خبرې اظهار کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. مانځه کې څومره مونږ وایو، هر رکعت کې مونږ وایو. نه څلور رکعت دي، په هغې کې څلور ځله وی هر رکعت کې. د ماسپښین 10 رکعت دي، 10 کرته دا شو د نفلو نه علاوه، او د مازدیګر 4 رکعته د نفلو نه علاوه 4 کرته دا شو، او د ماښام د نفلو نه علاوه 5 کرته هغه شو، او د ماسخوتن د ویترو د سنتو سره دا 9 رکعته شو. په دې 9 رکعتو کې د نفلو نه علاوه دا چوش میرے څومره ته جوړېږي. نو په دې کې ته په هر رکعت کې وی ایاک نعبدو، یا الله مونږ ورې خاص ستا له عبادت کوو، بل چاله نه کوو. هر رکعت کې الله ته مونږ دا اورو. ایاک نعبدو کې دا معنا ده چې خاص تا ګورې، د بل چې عبادت نه کوو، ربه خاص ته عبادت کوو. و ایاک نستعین، او الله ګورې مونږ خاص تا نه امداد غواړو، د بل چا نه غواړو. اوس که مونږ په دې ټکي کې رښتونې یو نو مونږ به د الله عبادت کوو او د الله نه به مدد غواړو، او که مونږ په دې ټکي کې رښتونې نه یو، د الله عبادت هم نه کوو او د الله نه امداد هم نه غواړو، نو پروردګار به دا ټکي مونږ له په دا مخ واپس راولي چې دروغ ولې وی. فرشتې به هم وایي چې ته خو وایې الله مونږ ستا عبادت کوو، دروغ وایې د الله عبادت نه کوې، هسې لګې. ولې رونو عبادت څه ته وایي؟ عبادت 2 ټکي دي، 2. زمون علماء کرام د عبادت معنا کوي غایت الذل یا غایت الذل و غایت الحب فی جناب الله تعالی. 2 سیزونه عبادت. بعض علماء غایت الذل، ذل مشقت ته وایي، او تکلیف اوچتول او ځان په مشقت کې اچول، او غایت الذل ذلت ته وایي چې ځان ذلیله کې. دواړه معنی یې کولی شي. انتهایی مشقت برداشت اوچتول، لکه یو سړی یو مزدور راولي او دا مزدور د مازدیګره پورې دی خپل عمل کوي، عمل کوي، مزدوري کوي. لکه څنګه چې مثلا وی ګوډ رااله که نو دی لګیا دی خپل ګوډ کوي په صحیح طریقه کوي. او یو هغه مزدور دی چې هغه په هغه ګوډ کې ډېر مشقت برداشت کوي. ډېر مشقت دا دی چې ښه کوشش سره چې رانه یو پوټې ډکې هم پاتې نه شي. او لکه یو بل مزدور باړی کوي نو زه به 1.5 2 باړی کوم، دا زیات مشقت شو. غایت الذل زیات مشقت. عام خلق هغه نفل نه کوي، زه به ورسره دا نفل هم کوم. عام انسان چې منځ کوي نو زر زر کوي، زه به زر نه کوم، زه به ډېر مشقت برداشت کوم، رکوع به هم خوږده کوم، زه به سجده هم خوږده کوم، او زه به د سجدو منځ کې ناسته هم اوږده کوم، او زه به د رکوع نه پاسم قومه به هم اوږده کوم، او زه به قرائت هم اوږد ویم، خو په دې منځ کې به ډېر زیات مشقت برداشت کوم، عامو خلکو په شان به نه کوم. یا غایت الذل، ډېر زیات ځان ذلیله کول. یو رکعت نه بار بار به الله ته سجده لګوم، یو ځل نه، د ورځې به هم په دې خاورو کې ورته تندې لګوم، د شپې به هم په دې خاورو کې تندې لګوم، مال به هم کوم، په مال کې به هم ځان اجده کوم چې خدای دا مال زما نه دی، ستا دی ویخله. او دا بچې
دا مشقت تکلیف چې رسیږي پروردګاره دا مشقت تکلیف هم پروا نشته برداشت کوم به زه ستا په دربار کې ډېر عاجز او کمزور یم او خدایه ته ډېر لوی نو ډېر مشقت د الله په دربار کې برداشت کول او ډېر ځان کمزور او عاجزه کول دویم ټکي عبادت څه ته وایي غایت الحب ډېره مینه کول عبادت یعنی ته به دا نه وی چې د عبادت خو زه د مجبوری نه کوم او دا مونځ خو زه مجبوری نه کوم زما په شا قرض پروت دی نه دا مونځ او عبادت پکې نیت بریدی چې الله ډېر خوشحاله شي زه د الله د خوشحالولو دپاره کوم دې دوو ټکو ته عبادت وایي تکلیف مشقت برداشت کول ډېر زیات غایه لفظ دی او ځان ډېر کمزوري جوړول او بل الله سره نیت مقصد د عبادت نه ولې د الله محبت او د هغې مینه دې ته عبادت وایي مثال به درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو سفر د جهاد تل یو ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې کړې مخامخ ورته یو دره وه حضور پاک مبارک ویرید چې هسې نه په دې دره کې دشمن چې ته رانه شي مونږ به ودیو او په دې میدان کې به بېغم املاس شو او په دره به دشمن راشي نو که دغه ځای نه په مونږ د غشو بمباري شروع کړه تر څو چې ځان سمو شپه به نو مونږ به ټول ملګري برباد شي دوه صحابه کرام یې مقرر کړل بخاری شریف کې حدیث دی وی تاسو دواړه مخامخ په دغه دره کې زمونږ څوکۍ کوئ که یو کس ودي نو بل دی ویخي او که بل کس ودي نو دا بل دی ویخي دغه دره کې به څوکۍ کوئ تر سهاره پورې چې ته هر رڼا نه لګېدلې چې اصله دشمن په دغې را نشي دا دواړه صحابه لاړل او په هغه دره کې په څوکۍ شو دا یو ملګری دی بل ته ویې لکه چې هسې څوکۍ کوو ناست شو نو مونځ ولې ونه کړو ځکه چې دا دره خو قبلې ته مخامخ ده نو زه به داسې وکړم په مونځ به ودرېږم او چې مخامخ مونځم کوم مخامخ به راته د علاقه مه ښکاري که څوک راځي نو ما ته به ښکاري کش کړپ به محسوسو اینو به نو داسې وکړه چې ته وده شه زه به دا مونځ وکړم نیمه شپو پورې به زه داسې وکړم بیا به نیمه شپه تا پاسوم نو زه به وده شم او باقي څوکۍ به تو کې ډېره ښه ده ګوره د صحابو عبادت ته هم څوکۍ کوي هم به مونځ وکړم الله به راضي کم اسې چې ویښ یم نو الله ولې راضي نه کم مونځ ولې ونه کم په مانځو درېد مونځ هم کوي او دې خوا نظر هم لګوي چې مونځ کوي نظر لګوي دشمن هم دقه سوچ کړی دی چې راشه او په دې طرف وګوره چې په دې دره کې څوک شته که نشته که نه چې ورشو په دې مسلمانانو نو یو سړي د هغه ځای نه دې صحیح کړی دی دا سپومی په دې رڼا انسان ښکاري چې په دې دره کې خو څوک ولاړ دي ناګانه د هغه ځای نه یې په غشي غزار کړی دی ودرېږه ګورم په غشي ولم چې دا څه اونه تیږه انسان دی حیوان دی څه شی دی نو غشی چې سنګ برابر کړی دی نو دا صحابي په مانځه ولاړ دی لګېدلی دی غریب چې سنګ لګېدلی دی نو دا هغه غشي په کش ځان نه په مانځه کې ایستی دی خو یې غورځولی دی د دې غشي خپلې وزرې وي چې په وجود کې دننه ورشي نو هغه ونښلي لکه سنګ چې دا کبانو ته کونډه چې نو کوم خیال کړی دی کونډه کې دننه یو غاښې غوندې وي هغه د هغه کپ په هغه کې ونښلي دقه رنګې په دې غشي کې غاښونه یې په دې وجود کې نښلي نو هغې سری زور وویسته او غشي لاندې وغورځم وینه روانه ده هغه سړي ولیده چې زما د غشي جوړ خطا لاړ سړی ونه لګېد سړی خو ښکاري ټیټ پورته کېږي لکه چې په څښکه سړی دی دویم غشی چې ټس شو دویم باندې دی وویشت چې ویویشت د فورا هغه غشي بیا له ځان نه لرې که ښکته یې غورځاو لګیا دی هغه خپل منځ کې هغه د هغه ځای نه چې ټس شو په دا بل غشي وویشته هغه یو غشي ولې اوس دومره شیشناک ده چې همدې پې لګي او دی په هغه مانځه کې په یو لاس غشي غورځوي اخوا خپل منځ کې لګیا دی دومره وینه ترې لاړه او په غشو ولګېد چې دی ویارېد هسې نه پرې ونه ځم پریو بازم ملګری خو مې وده دی هغه ته خو پته نه لګي نو دشمن چې ته را نه شي زه نه غورځېږم مړ نه شم نو دا ملګری را ویښ کا لکه پاسه یې د خدای بندستانه خو د وینو سیلاب روان دی دا ولې وی هغه ځای نه څو غشي ولي او ما پې ولي انا پاسه شا به ته یو دوه درې غشي وله چې سړي وتمبېږي ورته پته ولګي چې دې سره خو هم وسله شته هغه ورته وایي چې د خدای نیکبخته دا خو بلا سوړې در کې جوړې شوې دي تا وختي ولې زه نه پاسولم چې اوس دې پاسولم وایي اوس مې هم نه پاسولې خو ویارېدم ویارېدم چې هسې نه وینه ډېره لاړه او را پرېوځم مړ به شم ته به م ودې دشمن را نه شي ولې دې وختي نه پاسولم وایي د الله یو صورت مې مانځه کې شروع کړو سوره کهف او ډېر خوند یې را کړی قسم دې ما وی دا وینې دې وبېږي خو چې د خدای دا صورت پوره کړم او سر ته ورسوم
دیتا عبادت وای. دا هغه محبت دی د الله سره چې د الله سره مینه د محبت. ځکه قرآن خو د هغه خبرې د هغه کلام دی چې د الله دا کلام له غوندې وویل خوند یې را کړی دی. وینې دې بیګې مړ دی شم دا مونځ به کوم د عبادت په سر ته رسوم. دې نه غریب نو خبر ړومبی زمانه ده چې په وینه وتو باندې یا په جامه په وینه ګنده کېدو باندې او د سم ماتېږي او جامې ته نقصان رسي. ړومبی زمانه د پوره احکاماتو نه لا نه دي خبر ورو خبرېږي. حضور پاک ته دال بیا ووایي. نو عبادت په دقه طریقه پکار دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک لور ده. ماسخوتن مونږ د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه چې نفل یې شروع کړل تلاوت یې شروع کړ. اوږد تلاوت یې وکړه چې نیمې شپې نه خبره واړوله. بیا رکوع شروع کړه اوږده رکوع. بیا د رکوع نه پاسېد قومه اوږده قومه. بیا پاسېد سجدې له لاړه یو سجدم ښه اوږده په قلار. بیا د سجدې نه پاسېده پکې دعاګانې تسبیحات. بیا دویمه سجده. بیا پاسېده دویم رکعت ته. دویم رکعت یې ښه اوږد و که تاسو اندازه لګوئ څونه ګران کار دی شپې څونه پړسېږي. دویم رکعت یې خلاص که د ماسخوتن د مانځه نه پسې مونځ شروع کړی نو چې کله دویم رکعت په اخري سلګو شو خلاصېږي د سبا د رڼا پرې راوخته سلام یې وګرځو نو الله ته لاس پورته که یا الله څه عجیبه وړه شپه دی ده 2 رکعته مې پکې پوره نه کړی شو. خدای دا شپه خو د ډېره وړه وه. ما پکې تا ته 2 رکعته مونځ مونه کړی شو. دې ته عبادت وایي. زمونږ څه عبادت دی؟ مونږ خو دلته په مونځ ودرېږو او هلته پکې د خپل دوکان او د خپل پټي او د خپل دفتر او د نوکرۍ حساب کتاب کوو. ما ته یو سړی وي دا شیطان مې په دقې به یې پېژنئ. خپل کار چې کوې دی د لړکې وسوسې نه اچئ او که دوکان کې ناست دی او سودا خسې چتې له لړکې وسوسه وانه چوله چې 15 دې ورکړې او که 6 دې ورکړې دا درته نه اچئ. او چې تنخواه شمېرې نو چېرته یې درته لکې دا وسوسه وانه چوله چې دا 1000 دی او که 2000 دی او که 15000 روپۍ دي او چې په مانځو درېږي نو په رکعتونو کې درته وسوسې اچئ چې 3 شو که 4 په دې به پېژنې شیطان شته او که نشته. دې نه به راته پته لګي. کنې عمل خو دا 4 رکعته مونځ چې کې د مانځه نه علاوه مونږ د دنیا عملونه کوو هغې کې مونږ ته شک را نه دی وسوسه را نه دی او دې کې لګیا دي وسوسه اچوي عبادت کې وسوسه اچوي. نو شیطان درته په مونځ کې وسوسې به اچوي دلته به زه عبادت کوم د عبادت دی. یو سړي وي لګیا دی خپل مونځ کوي او مجنون د لیلا په تکل کې په منډو ترړو سر دی. کله د مونځګزار مخکې داسې تاویږي او کله داسې تاویږي. ده دا سلام ورپسې واړو ور منډه یې کړې مری نه یونی خدای دې بې خو باسه زه په مانځه ولاړ یم او ته د ما مخکې منډې ترړې وې حیا نه درځي. وی مونځ څه ته وایي مجنون ورته وي خدای ته نه یم ولاړ. زه مړه لرې شه سړی زه د یو مجازي لیلا معشوقې په تکل کې مو ما درته نه ښکارې کله داسې غزم او کله داسې څکم او ته د لوی خدای لوی پروردګار په تکل کې په مانځه ولاړ او ته مې نه چې په ما دې راغر والې او را منډه دې کړې. خدای زموږ ښکلي مونځ نصیب کړي ښکلې عبادت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه عبادت کوم. ټوله شپې نه مراد اکثر حساب په دې هم ګورې ځان پوه کړې چې عبادت به ټوله شپه نه کوې. که بعضې وخت یو سړی په شوق کې راشي او یو شپو کې یو ځل نیم پروا نشته یا د رمضان میاشت وي د ورځې مې خوب کړی نه راځي دا ټوله شپه به وکړم یا د غرمې مې خوب کړی دی خوب نه راځي راشه ټوله به وکړم یو ځل نیم 2 ځل نیم یا چې ته رمضان کې یا چې خوب نه درځي یا د ورځې دی خوب کړی دی نو پروا نشته بیا ټوله شپه وکړه خو مستقل معمول به د ټولې شپې نه ګرځې. ولې ځکه حضور پاک وایي ان لنفسک علیک حقا ستا د دې وجودم پته حق دی. ان لعینک علیک حقا ستا د سترګم پته حق دی. ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبیم پته حق دی. نو آت کل ذی حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکه. وجود له خوب ورکه سترګو له خوب ورکه د بیبي څه ضرورتي او حاجتي هغه پوره که. میلمه کم حق دی د میلمه حق پوره که. بل ځای کې راځي ان لزوجک علیک حقا د میلمه در باندې حق دی. 2 صحابه دي حضرت ابو الدرداء او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنهما دواړه رورولي ده هغه د اسلام او د ایمان رورولي. حضرت سلمان لار د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه میلمه شو. چې میلمه شو هغه زمانه داسې وه چې دا د حجاب او د پردې د ستر د آیتونه لا نو نازل شوي. دی کور ته دننه بوته نو د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي خیرن اسخا جامې چولې وې
نو دا د شریعت مسله ده. ګوره صحابو به په عمل کو او زمونږ عمل پې نشته. د شریعت مسله ده چې د انسان خاوند په سفر نه او په کور کې دن نه نو ښځه بس ښه جامې نه اچوي، نه به یې لاسونه څښئ او نه به یې مخ څښئ او نه به یې خپې څښئ، ښکلې پاکې خشته جامې به اچوي. دا د شریعت مسله ده. او که دا ښځه ښکلې جامې نه اچوي او صفا جامې نه اچوي او ځان نه ډولې کوي نو په شریعت کې خاوند له د والو حق شته. دا د شریعت مسله ده. نو صحابیاتو خو په دې عمل کو. که خاوند په سفري چې ته باري ښځې ته پته چې دی خو نه راځي نو بیا خیر دی. خو اسم صفۍ د ایمان څه ده، خو چې خاوند په کور کې نو ښځه به ځان خشته ډولې به ساتي. نو دی چې څنګه ننوت د ابوالدرداء رضی الله عنه بیبي په سخو جامو کې و په خیرن وجود کې وه. نو ده ته تپوس وکړه، ورته یې وی خورې دا څه کوې؟ دا خو په شریعت عمل نشته. دا جامې دې ولې خیرنې اچولې دي او دا لاس او خپې دې ولې خیرنې دي؟ دا خاوند مخکې ورته وایي. او ورته څه وایي؟ وی ستا ورور ابوالدرداء په دنیا کې هېڅ مینه نه لري، بس دې دې منځونه دي. زما کار سره چې دې وخت کې خشته جامې اچوم او ځان خشته کوم. د داړو مونږ ته نظر نشته، توجه نشته. دمغږ ونه کړه، ډوډۍ وخوړه او د ماسخوتن منځ شو. چې منځ شو حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه مقصې واقعي پاسېد او په منځ ودرېد. ویل ملګري تو دشه، وی ته څه کوې؟ وي زه مونځ کوم. وی سمله. حضرت سلمان رضی الله عنه وی سمله. دی سملاس غږ یې ونه کړ. چې لږ ساعت تېر شو نو بیا پاسېده او داسې یې کو. وی راته یم چې سمله، نو بیا سمله. نو چې لږ ساعت تېر شو نو هغه بیا پاسېده چې دا خو رانه شپې بلۍ سلاړه مونځ پاتې شو، نفل پاتې شو. نو بیا ورته دی وایي چې سمله، نه به پاسې. نو چې د شپې دوی سې تېرې شو اخري درېیمه پاتې شوه نو حضرت سلمان رضی الله عنه ورته وایي وی زه اوس پاسه. نو دواړه پاسېدل. نو داسې مو کو او تر سبا خطو پورې نفلونه مو کړل. سهار لاړل حضور پاک ته علوي. حضرت ابوالدرداء شکایت وکړ، وی صاحب زه خو ټوله شپه منځونه کوم او دې ملګري را کره بېګانه شپه وه، ده خو دا چل وکړ. حضرت سلمان رضی الله عنه ورته علوي وی دقه به کړي دي. یو خو د بیبي چې ورلم نو په جامو خیرنو کې او په سخا وجود کې وه. نو ما دې تپوس وکړ، نو ما ته وی ستا د ملګري مونږ ته اړو نظر نشته، مونږ ته خو دې نه ګوري، دنیا ته اړو مینه نشته. بیا دقسې پاسېده او ما به سمله اخره شپه کې مې پاسه نو مونږ تهجد وکړل تر ساره پورې. حضور پاک وفرمایل صدقه سلمان. وی سلمان چې څه کم کار کړی دی ټیک کړی دی. ان لنفسک علیک حقا، ستا د نفس پتا حق دی، ستا د سترګو پتا حق دی. نو ته د شپې په اول حصه کې خوب وکړه، خپل نفس ته دمه ورکړه. که دمه دې در ولې دې خوب کړي بیا ټیک ده. ان لزوجک علیک حقا، د بیبي در باندې حق دی، هغې له به هم توجه ورکړې. او د ملاقاتي در باندې حق دی، هغه له به هم توجه ورکړې. نو عبادت به کو، خو د عبادت دا طریقې دي. د دنیا کار به پکې کې، نه چې دنیا کار به نه کې، روزګار به هم کې، ډیوټي علم ځه، زمینداري هم کوه، بچو له حلاله نفقه ګټه په دې کې هم ثواب دی. خو چې د مانځه وخت شي مونځ به نه پرېږدې، مانځه له به منډه وی. حضرت د احمد ابن حنبل رحمه الله زمانه ده او اخو ډېر لوی سړی تېر شوی دی. د احادیثو شپږ لکه حدیث خو درته یاد و، د شپږو لکو احادیثو حافظ دی، د قرآن حافظ دی. او ټوله ورځ به لګیا و د قرآن د احادیثو درسونه به یې کول او تلاوت به یې کو او داسې ژوند یې تېر کړی چې د مشتبه شي نه ځان ساتلی دی. خوراک به یې عجیبه خوراک و، اشتباه والا شی هغې نه به یې ځان ساته. یو ځل کور ته راغلی دی، دومره په زړه کې تقوا پرته ده. بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې ډوډۍ ورته کېښوده نو ده چې ډوډۍ اوچته کړه، د کشف خاوند و، د کشف ډوډۍ واپس کېښوده. بیبي ته ویل دی کې حرام څه شی دی ګډ کړی دی، دې نه ماله د حرامو بدبویي راځي. دا کشف وي چې بعضې شی په سترګو نه ښکاري او بعضې انسان ته الله تعالی د هغې هغه وښیي ورته پردې له اوچتې کړي. وی ما خو اوړه تا راوړي دي، خشاک تا راوړی دی او اوبه ستا د کور دی. نو وی بس هر څه چل چې دی خو ماله تې بدبویي راځي، زه حرامو. او یو شی دی یاد مې شو، وی خمبیره مې دا پلان کې کوره راوړی دی، کېدای شي هغې کې څه مسله وي. وی بس خمبیره کې څه چل دی خو ډوډۍ نه خورم، ډوډۍ ده مو نه خوړه، بیبي مو نه خوړه. وی ګورې که څوک سوالګرې راځي او ډوډۍ دا غواړي نو ورته وایه چې احمد نه ده خوړلی. اوس خوښه ده که سوالګرې علي او که نه علي. سوالګرې به راغې خیر راوړه خدای مو بخه، ډوډۍ به یې ولېږله چې دا ډوډۍ والی وګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. هغه سوالګري نه دې زمانې سوالګري نو
وی چې هغې نه خوري نو موږ څه کار دی چې موږ یې خورو. ډوډۍ چې هوا نغښته دوی ونه خوړه اوچه شوه نو هغه ډوډۍ بیبي چې هله ورکړه دریاب ته یې غورځوه، د دجلې دریاب ته یې غورځوله. ډېره موده پس احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه یاره هغه ډوډۍ دې څه کړه؟ وی خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو خوړه نو ما د دجلې دې دریاب ته وغورځوله. وی کار دې راله وکته ځکه په خپل عمر کې احمد ابن حنبل د دجلې د دریاب کب ونه خوړل. ډوډۍ به د کم کب ګېډې ته تلي. حالانکې په شریعت کې منع نه دي که یو کب حرامه ډوډۍ مو خوري نو کب په دې مکلف نه دی ته هغه کب خوړی شي. که یو چرګه یا مثلا یو غوی حرام خوراکه مو خوري ځکه ډېر احتیاط کوي لږه ګیا ورته یو ورځ نیمه واچوه چې هغه د ګیا سر ته لاړ شي او که دغه احتیاط نه کوې نو ته دا غوښه او دا حیوان او دا چرګ خوړی شي. چرګ مکلف نه دی په دې چې حلاله به خوري او حرامه به نه خوري. ستا ګناه ده چې په چرګ ولې حرامه خوري. غوی په دې د الله نه مکلف نه دی چې دی به حلال رزق خوري او حرام به نه خوري. ستا ګناه ده چې ته پې حرام خورې د هغه غوښه پې نه حرامېږي. لیکن دا د هغه احتیاط او تقوا و د احمد ابن حنبل وی یاره بس زه به ځان ساتم د دجلې د دریاب کبې نه دی خوړلی. دغه احمد ابن حنبل به د شپې عبادت کو. د ده په ګاونډ کې یو لور هغه به لواري کوله اوسپنې به یې ټکولې هغه مړ شو. نو یو بزرګ عالم د حدیث استاد شیخ الحدیث دا لور په خوب کې ولید. وی ملګري څنګه الله د سره څه وکړل؟ په عربۍ کې انګر ته لور ته حداد وایي. خدای د سره څه وکړل؟ وی الله خو ډېره مهرباني وکړه. وی څنګه؟ وی د احمد ابن حنبل خواله یې ور ورسولو هغه خوا کې ناست دی مرتبه یې د هغه نږدې راکړه. وی پس وی بس الله خبر خو دغه مرتبه یې راکړه چې راویښ شو نو دا عالم لاړ د ښځې نه یې وله تپوس وکړو ودرېږه څه عمل یې کړی دی که دا عمل مونږ چې ته اوس معلوم کړو دا خو داسې عمل به ده کړي ټول اوس خویلواري کړې ده خو داسې داسې عمل کړی دی چې هغه ډېر الله ته خوښ عمل دی چې هغه عمل معلوم کړو چې زه هم پې شور وکړم. ښځې له یې ورغی ورته یې ویل ستا دې خاوند څه عمل کوو؟ یې څه هم نه دي کړی. دغه یې اوسپنې ټسوله او به یې نرموله. وی نه نه څه چل یې کړی دی ما په خوب کې د احمد ابن حنبل په خوا کې ولید. ما ته یې ووی چې ما له خدای د احمد ابن حنبل مرتبه راکړه. وی دوه عمل یې کړي دي نور نه یم خبر. یو دا چې کله به د لواري کول او سټک یې په لاس کې او د باندې الله اکبر نوم به یې واورېد الله اکبر نو که سټک به اوچت کړی نو اوسپنې له به یې نه بر او زر به یې کېښود وي زما د رب اوازه شو بلاوه شوه اعلان وشو چې راځه منځله. که سټک به په ځمکه پروت و لاس به یې اوچت کا او که سټک به په لاس کې اوچتو نو هغه به یې نه رابراو زر به یې کېښود او بس څادر به یې په اوږه کو جومات ته به روان شو. ما ته د خپل رب د طرف نه د الله د نوم اوازه شو. یو یې دا کار کړی او که بنۍ به یې په لاس کې وده پخوا به دا بنۍ به که ستاسو خیالي هغه بنۍ به یې والې په هغې به یې اور له بړاس ورکو نو که بنۍ به یې لاس کې و بانګ به یې ووي بنۍ به یې دقسې پرېښوده بس پابسې دکان پولو بندول جرندم ناچوم ما ته د خپل نوم الله اکبر د لویه اعلان وشو د جومات نه نو جومات ته به روان شو. یو یې دا عمل مونږ به یې کوو. دویم وایي زمونږ کور مونږ به په چت وده کېدو او زمونږ چت ته مخامخ د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کور نو چې مونږ به په چت وده کېدو نو مونږ ته به احمد ابن حنبل په انګڼ کې ښکارېده چې هغه به مونځ کوو او د شپې به تلاوت کو. وی زما دا خاوند به داسې وکتل نو وی احمد ابن حنبل ته چې به وکتل نو یو سویلی به وکړو او سترګو کې به یې اوښکې رالې یاره افسوس چې دا ماشومان بچي او دا ښځه نه وې را په غاړه نو ما به هم دقسې عمل کو لکه د احمد ابن حنبل چې کوي. څه وکړم د ورځې بچو له نفقه ګټم سټک ووم د شپې راله بیا خوب راځي بچو له به سودا راوړې ډوډۍ به پیدا کې وی دقه سویلی به یې کو او چې تر څو به خوب نه ورته نو احمد ابن حنبل ته به یې نیغ نیغ کتل چې افسوس که دا بچي او دا ماشومان نه وې را په غاړه او دا سټک او دا شی نه وې را په غاړه نو ما به د شپې دقسې عمل کو چې احمد ابن حنبل کو. صرف دا تمنا د عبادت یې کړې ده تمنا ارزو یې کړې ده نو خدای ولې د مرګ نه پس د احمد ابن حنبل ملګرتیا نصیب کړې ده. د مارونو الله بنده سره ډېره مینه کوي خو مونږ له پکار دی چې کوم مقصد لی پیدا کړو چې هغه مقصد حاصل کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به مونځ کو حضرت عایشه صدیقه فرمایي ولاړ به حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به پړسېدلې او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي
نو عائشہ بی بی وته فرمایي دا الله رسوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الله خو تا ته مخکې وروستو هر څه بخښلي دي، دومره تکلیف ولې په ځان تېری؟ ته خو الله د ګناه نه پاک پیدا کړې محفوظ، دا ولې دومره تکلیف برداشت کوې؟ ورته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا، چې الله دونه مهرباني وکړه نو بیا د الله شکریا ادا نه کړم؟ دا شکر شو که نه؟ دا چې عبادت یې زیات کوم. نو د حضور پاک مبارک څومره لوی مقام او څومره لوی مرتبه ده، لیکن په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم شپه په ارام نه راتېره کړې. یو بیبي فرمایي یو ځل نبي علیه السلام، او ترمذي شریف کې حدیث دی، یو ځل نبي علیه السلام مبارک راغی، نو موږ به ورته یو څادر و ابه مو ورته اچو، دوه برغکه وبم، یو څادر و بستره یې دغه وه. دغې بیبي سره چې به سملاسته، نو د دغې بیبي یوه بستره وه د هغې په کور کې چې هغه به دوه برغه یې کړه، یو څادر و دوه برغه به یې کړه، ځکه چې ډېر نري وي بنده ځمکه خوږی، نو په هغې به سملاستېده. یو شپه مې دا چل وکړه چې هغه څادر مې یو ځل را برخ کړ، نو دوه شو تهې شوې که نه، نو بیا مې را برخ کړ، نو څلور تهې شو، دوه ځله مې را برخ کړ او نبي علیه السلام ته مې واچو. وایي چې ماسخوتن نه پس رالل، نو په هغې ویده شو. وایي سهار ما ته وایي چې فلانکې نن خو دا بستره ډېره نرمه نه وه. الله اکبر، څادر څلور برغه دي، دوه برغه شوی دی، څلور حصې شوی دی. وایي دا بستره ډېره نرمه نه وه. وایي ما وایي چې صاحب دا هم ستا هغه څادر دی، بله نه ده، خو ما نن دل یو ته بیا هم را برخ کړی چې یو پوټې نرم شي. وایي دا واپس زوړ حال ته وګرځوه. وایي نن ډېر نرم او ډېر خوب پرې راغی، د الله د عبادت نه وایستم. او په نرمو بسترو ګدایانو کې وده کېږي که نه، او دا یوه توله یې ده ورېږه، یو راته بله واچو، او دا یو بالښت یې ورسره بله ملګری کا. ولې؟ خوب به کم و کم، چې خوب ته مې نقصان ونه رسي. الله بنده خیر دی، خوب کم شي نقصان به دې څه شي؟ عبادت نه وکړي، پا بسې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا عمل تعلق دا د نیت سره دی. بعضې وخت یو انسان یو عمل کوي او د هغې عمل سره د هغه ښه نیت نی، نیت یې خراب وي، نو د هغې عمل د فایدې په ځای هغه ته نقصان ورسېږي. دا ما چې کوم حدیث ولسته، دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې صحابه کرامو په مخ کې فرمایلی، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د دې نقل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کوي. په مکه مکرمه کې یو سړی نوم یې معلوم نه دی، او په مهاجر ام قیس باندې یادېږي. لکه مونږ پښتانه بعضې وخت کې وایي دا فلانکې سړی مهاجر دی، نو دی په مهاجر ام قیس یادېږي. او ام قیس یو ښځه وه د مکې مکرمې. د دې سړي د دې ښځې سره محبت او مینه یې وه، نو دې ښځې مدینې منورې ته هجرت وکړه. مسلمانه او نیکه بیبي وه. دا سړی ورته وایي دا مهاجر چې د چا وروستو لقب ګرځېدلی دی، وایي ته خو لاړې او تا مدینې شریفې ته هجرت وکړه، او زما خو دا تمه ده چې د تا سره نکاح وکړم او واده در سره وکړم. هغې ښځې ورته وایي ام قیس، وایي زه تا سره واده کول نه غواړم، او که زه ته ما سره واده کې او نیت دې وي نو تم راشه مدینې منورې ته هجرت وکړه، نو هله به واده کوو. نو ده وی ډېره ښه ده، نو مدینې منورې ته هجرت وکړو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته چا ووایي، وی د الله رسوله فلانکي سړي خو د الله د رضا دپاره هجرت نه دی کړی، نه د دین دپاره هجرت کړی دی، هغه خو د هغې ام قیس د نکاح دپاره هجرت کړی دی. دی له هجرت وکړه چې د ښځې سره نکاح وکړي، که هغه ورسره نکاح نه کوي نو بیا هجرت نه کوي. نو پیغمبر علیہ السلام دا حدیث او فرمایا انما الاعمال بالنیات، دا عمل د ثواب او د نه ثواب تعلق د نیت سره دی. وانما لامرئ ما نوى، یو سړي چې کم نیت کړی دی د هغې ثواب به ورته ملاویږي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله،
که چا د الله او د رسول د رضا دپاره او د هغې د حکم د پوره کولو دپاره هجرت وکړو نو دا هجرت خدای او رسول ته قبول دی. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. که چا د پیسو دپاره او د مال او دولت دپاره هجرت وکړو چې مدینه شریفې ته به لاړ شم، مسلمانان به ډوډۍ راکړي، پیسې به راکړي، یا د یو ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړو نو چې د کم مقصد دپاره هجرت کړی دی هغه مقصد به ورته میلو شي او په آخرت کې به ورته هېڅ قسم هم ثواب میلو نه شي. ورونو نیت مضبوط شی دی، ډېر مضبوط. کوم عمل چې کوئ کوشش کوئ چې په هغې کې ښه نیت وکړئ. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي یو سړی به او رب العالمین ته به ور مخامخ شي. رب العالمین به دې تپوس وکړي چې هلکه څه دې راوړي دي نیک عمل ښه شابه. دی به وایي یا الله ما خو ډېر زیات صدقې او خیراتونه او غریبانانو سره ډېرې نیکۍ کړې دي، دغه مې عمل دی چې ډېرې صدقې او ډېرې نیکۍ او دا کارونه مې کړي دي. الله به وفرمایي چې دا کارونه بېشک تا کړي دي، تا خیراتونه هم کړي دي، زکات دې هم ورکړی دی، صدقې دې هم کړي دي، خلکو له ډوډۍ او جامې دې هم کړي دي، خو دې دپاره نه چې مانه الله رضا شي، دې دپاره چې خلک دا ووایي چې فلانکې خو ډېر سخي ځوان دی، دې دپاره دې کړی، زما د رضا دپاره دې نه دی کړی. نو چې کوم مقصد له تا دا نیکۍ کړي دي او صدقې دې کړي دي هغه مقصد دې په دنیا کې حاصل شوی دی. خلکو دا ویلي دي چې فلانکې سخي ځوان دی، دلته ستا هېڅ هم نشته، دنیا کې د دغه نیت و په هغې دې وکړه، آخرت کې څه نشته. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې دی په دې سپېمو کې زنځیر واچوئ او پړ مخې جهنم ته راکاږي. بل یو سړی به را مخکې کړي هلکه تا څه کړي دي؟ تا له خو ما قرآن غوندې لوی نعمت په سینه کې اچولی، خشته اواز دی او قاري وی وی صاحب ما خو ډېر تلاوت کړی دی او ما خو ټوله شپه قرآن حکیم لوستلی دی او ما به د قرآن تلاوت د خلکو مخکې کو، ډېر په خوش اوازه او خلکو به زما تلاوت ته غوږې ښوده. وی بلکل تا تلاوت هم کړی دی، تا قرت هم کړی دی، خلکو ته غوږې مې ښودی، خو دې لپاره نه چې مانه الله رضا شي، تا دې له کړي چې خلک وایي چې فلانکې خو ډېر ښکلی قاري دی او ډېر خشته او مزېدار اوازې دی. نو چې کوم مقصد له دې په دنیا کې د عمل کړی دی هغه د دنیا کې ګټلی دی، خلکو ویلي دي که چې ښه قاري دی، اخرت لري څه نه دي راوړی. وی دلم سپېمو کې زنځیر واچوي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي. دویم یو سړی به را مخکې کي یا لکه تا له خو ما ډېره ښه ځواني در کړې وه او تا له مې مال او دولت هم در کړی و او ډېر مضبوط او پهلوان زړه مې هم در کړی و، څه دې کړي دي؟ وی الله ما خو ستا په لار کې ډېر جهادونه کړي دي، بلا کافران مې وجلي دي او تر دې حده پورې ما جهاد کړی دی چې اخره کې بیا زه شهید شویم او ستا په لار کې په جهاد کې شهید شویم، رب العالمین له دې نه ښه قرباني بله شته؟ الله به فرمایي بلکل تا ډېر جنګونه کړي دي، ډېرې تورې دې استعمال کړي دي، ډېر خلک دې وجلی دی او بیا شهید شوی هم یې، خو دا دې له نه چې الله رضا شي، دا دې له چې خلک ووایي چې فلانکې ډېر لوی بهادر سړی دی. ته چې په میدان جنګ له تلې زما د رضا دپاره نه تلې، د خپلې بهادرۍ د اظهار دپاره. نو چې کوم مقصد له تا ځان شهید کړی دی چې خلک وایي چې فلانکې خو ډېر بهادر و، نه هغه مقصد دې په دنیا کې ګټلی دی، اخرت کې دې سم نشته. وی سپېمو کې وله زنځیر واچوئ نو را به یې کاږي پړ مخې به جهنم ته وغورځوئ. ګوره رونو ړومبي صدقې هم کړي دي، دویم کس تلاوت او قرتونه هم کړي دي او د دریم کس شهادت هم حاصل کړی دی، خو نیت پکې خو که خراب و، خراب نیت د الله دپاره نه و که نه، نو هغې نیکۍ بچ نه کړل جهنم ته وغورځېده. هر یو مقصد کې چې ته یو کار کې نو ته پکې نیت خو که. زمونږ د دې بزرګانو په دې واقعاتو کې راځي یو سړی وی راغی او په لار کې یو موږی ټک و د لارې دې خوا ته یو نیک سړی ولاړ و، هغه وی احسنته ډېر ښه کار دی. بل سړي را منډه کړی هغه موږی یې وویسته، دی ورته وی احسنته ښه کار دی. نو شاګرد ورته وی صاحب وی یو کس موږی ټکوئ ته وی دا دې خو کړل او بل کس همغه موږي وباسي او ته وی دا دې خو نه کړل، هغه ته مې ښه دی وکړل. نو دا موږی ټکوال ښه
او کو ښکلي خو دا خو دواړو ته خو وی دا نیک سړی ورته وایي صاحب کشف وی دی لومبي سړي چې دا موږی په دا غاړه کې ټک وو د هغه دا نیت و چې په دې لاره به مسافر ځي او سورې دی نو دې موږي پورې به دا مسافر خپل څاروی تړي مسافر ته به تکلیف نی په ډېر ښه نیت یې دا موږی ټک وو نو ما وی احسن ته ښه کار دی وکړو نیت یې خو نو الله به پې اجر ورکړي دې بل سړي دا سوچ وکړو چې ټیک ته موږی خو د ټک وو خو هسې نه په دې چې د مسافر تینده ونه وای ډغره پې ونه وایي څوک پې خوږ نه شي نو هغه په هغه نیت هغه موږی وویست چې مسلمان ته پې تکلیف پېښ نه شي نو ما وی بلکل تا خو کړل ثواب دی وګټه نو سړی راغله د هغه دواړو نه تپوس وکړو وی تاسو چې دا موږي را یو کس ټک وو دا دې ولې ټک وو وی مې چې مسافر به ځي او دې پورې به څاروي تړي بل ته وی را دې اوښ کولې وی مې چې نه څوک پې ډغره ونه وایي نو ګوره یو کس همغه موږی ټک وایي نیت یې ښه دی هغه ته هم پې ثواب میلاوي بل کس همغه موږی وباسي د هغه نیت هم ښه دی په هغه اوښکلو باندې هغه ته هم ثواب میلاویږي نو خبره رونو دا ده چې په یو عمل کې به ښه نیت کې مزیدار نیت جومات دې جوړ کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ګوره جومات جوړول څومره ښه کار دی نبی علیه السلام فرمایي چا چې جومات کې دومره ځای جوړ کړه لکه د بلبلې یا د چنچڼې جاله چې ده نو ځان یې په جنت کې کور جوړ نو پاتې لا جومات جوړول څومره لوی ثواب لري لیکن د نبی علیه السلام په زمانه کې یو قوم راغونډ شو هغوی یو جومات جوړ کړ او نبی کریم صلی الله او سره جوړ کړ منافقین هغوی په دې نیت جوړ کړ چې دې کې به موږ راغونډېږو د مسلمانانو خلاف به پکې سازشونه کوو دې نیت و خو که هسې راغونډېږو نو په موږ به څوک اعتبار نه کوي او چې دې جومات کې راغونډېږو نو په موږ به خلک د نیکۍ اعتبار کوي منافقین و منافقین الله دې ګورې موږ د منافقت نه وساتي نفاق ډېر خطرناکه ګناه په ظاهر کې اوس هم داسې خلک موږ ته ډېر نیکان ښکاري ښکلې مزېدارې ګیرې پرېښي غټې جامې به یې اغوستي او په دننه به د دین او د نیکۍ دشمنان چې خولې خوځي غیبت به کوي چې خولې خوځي ناروا به وایي او چې خولې خوځي نیکانو پسې به ټول ورځ لګوي او باسونه به کوي دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده د خدای او د رسول مقابله مه کوئ ورونو په دې الله او د الله رسول خوشحالېږي او کومه لار چې د خدای او د رسول د هغې لاندې چلېږي دا بهتره خبره نو منافقت او نفاق دا ډېره خطرناکه ګناه ده او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې منافقین به په جهنم کې هغه ځای کې پراتی چې د کم نه لاندې ځای بل نشته ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار د ابو جهل او د عتبه او د شیبه او د فرعون او د نمرود او د شداد او د حامان نه به هم لاندې پراتی په جهنم دومره خطرناکه ګناه ده بهر کې دا منافقین راغونډ شو او یو سازش لاندې یو جومات جوړ راغلل پیغمبر علیه السلام له صاحب موږ جومات جوړ کړی دی ته پکې لومبې مونځ کې دې لپاره چې خلک پې دوکه کړو چې دا خو هغه جومات دی چې نبي علیه السلام پکې مونځ کړی دی نو دا کچه مسلمانان به هم ځان ته راغونډو نو د هغې ذهن به ګمراه کوو چونکې نبي علیه السلام یو جهاد ته روان نو ده ته وفرمایل چې زه د هغه جهاد نه راشم نو بیا پکې مونځ چې د جهاد نه کله راغی دوی ورته تیاری کړی د نبي علیه السلام به پکې مونځ شروع کوي قرآن حکیم کې رب العالمین ورته آیت نازل چې دا ګورې د ضرر جومات دی دا دی ګورې د الله د رضا دپاره نه دی جوړ کړی دا د مسلمانانو د سازش دپاره یې جوړ کړی منافقین دی پام کوه ګورې په دې جومات کې مونځونه کې ګوره جومات جوړول څومره لوی ثواب لري هغه جومات جوړ کړی لیکن په ښه نیت یې نه جوړ کړی د مسلمانانو د ضرر په خیال یې جوړ کړی نو الله د نبي علیه السلام منې کوي پکې مونځ مه کوه او صحابه یې ورولېږل هغه جومات یې غونډ روان کوي دا روان کوي جومات دا خو ضرري جومات نو کم یو کار چې کوي مسلمان په کار دا دی چې په هغې کې ښه نیت وکړي مزېدار نیت وکړي لږ کار وکړه پوټې نیکي وکړه خو نیت پکې دا وکړه چې ما نه پې الله خوشحاله شي شیطان پې خفه شي نو رب العالمین به ډېر لوی اجر دله درکړي او که ډېر لوی عمل هم وکړي جومات غوندې عمل وکړي چې جومات جوړ کړي او نیت دې خراب وي د ثواب په ځای به ستا ډېر لوی عذاب وشي یو روایت کې راځي چې یو ځای کې یو اونه وه او د هغې اونې به خلکو عبادت کو څوک به ترې تاوېدل طواف به یې ترې کو او څوک به ورتلل د جاهلیت دا ناروا د شرک کارونه به یې کول اوس هم بعضې خلک داسې کوي بعضې خلک زیارتونو له لاړ شي نو دربو له یې غوټې ورکوي وایي یوه غوټه مې ورکړه نو یو زوی به مې کېږي او چې دوه غوټې مې ورکړې نو دوه زامن به مې کېږي چې درې ویې ورکړه درې زامن به کېږي
که د زیارت د دربو په غوټو چاته بچي میلاوېدی نو یو کس به هم بېزوي نو هر چا به ته د امن میلاو شوی څوک لاړ شي زیارت له مخصوص زیارتونه یې دې زیارت له ځم چې لاړ شم نو ماله به خدای ښځه راکړي نو که د زیارت په چکر و ښځې میلاوېدې نو بشیر حافظ صاحب ته به 15 ښځې ولاړې په دې زیارتونو نه ښځې میلاوېږي او نه پې بچي میلاوېږي دا ټول ګپ شپ دی ښځه او بچی او مال او رزق او عزت او جوړېدل دا د چا په اختیار کې دي جواب راکړې د رب العالمین دا ټولې غلطې خبرې چا دا منختي کړې که زیارت له مې توره جنډه یوړه نو دا فلان کې کار به مې وشي او که سره جنډه مې یوړه نو دا فلان کې کار به مې وشي څوک وله شمې وړي او څوک دي چکرې ته لګوي او څوک وله غلافونه وړي دا خبرې ګورې ټولې د جاهلیت خبرې دې نه ځان ساتئ د زیارتونه چې کوم د نیکانو اولیاء او صالحینو زیارت دی یا د قبرونو زیارت دی په ښه نیت لاړ شه هلته تلاوت ورته وکړه ګوره شریعت تا د دې نه نه منې کوي لاړ شه تلاوت ورته وکړه د هغې ثواب ورته وبخه او دا سوچ وکړه چې نن دا یو سړی دی یو نیک سړی دی چې ده په دې دنیا کې ډېره لویه نیکي کړې ده خلکو ته ډېر لوی نصیحت کړی دی د الله ډېر نږدې بنده و دا ګورې دیم د مرګ نه بچ نه شو د قبر لاندې نن دی پروت دی نو زه به څه د مرګ نه دغه نه بچ شم او دا سوچ وکړه چې دا زیارت والا ده خو ډېر نیک کار کړی دی نیکي کړې ده په هغه نیکۍ دی الله ته خوښ شوی دی نو ما هم پکار دی چې د نیکي وکړم او د پې رب العالمین ته خوښ شم په ښه نیت زیارت ته لاړ شم په دې نیت زیارت له مده چې زه ځم زما مری ناجوړه ده ما به د ما مری به راله جوړه کړي زه ځم او په ما دانې راختلي دا دانې به راله جوړې کړي زه ځم زما زوی نشته ماله به زوی راکړي زما ښځه نشته ماله به ښځه راکړي نه دا کارونه د دې نیت او د دې توقع به صرف د الله نه ساتئ بیماري راوستل او لرکول صرف الله کوي بچي ورکول او اخیستل د الله کار دی عزت او ذلت ورکول د رب العالمین کار دی مال او دولت ورکول د رب العالمین کار دی دا تا هېڅوک هم نشي جوړولی ډاکټر دې هم نشي جوړولی که ډاکټر جوړول کولی شو دا به ولې مړه کېدل ساینسدان که جوړول کولی شو دی به ولې مړه کېدل جوړول الله کوي دا ډاکټران خو هسې ستنې سړي له ووایي علاج وکړي کله په د علاج کې رب العالمین شفا واچوي سړی جوړ شي او کله پکې شفا وانه چوي سړی اډو جوړ نه شي نو دا یوه ونه هغې نه به خلک تاوېدل چا به طوافونه دې کول چا به د هغې څانګو له غوټې ورکولې چې زما بچي به وشي چا به مالونه غوښتل یو نیک سړی و په دې کلي کې هغه راپاڅېد خلک یې اول منې کړل خو خلک نه منې کېدل اخره کې سوچ وکړو چې راشه د جاهلیت دا جرړه ختمه کړه دا اونه ووه چې بس خبره خلاصه شي لکه دا د حدیبیې په مقام کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کمې اونې لاندې ناسته کړې وه خو ډېره مبارکه ونه وه ولې ځکه 1400 د پاسه صحابه کرام د هغې اونې لاندې جنتیان ګرځېدلي رب العالمین حکم نازل کړی لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة د دې اونې لاندې چې چا پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو د جهاد بیعت وکړو دا ټول مو بخل ځته راځي چې الله چانه راځي چې خو بس هغه بخلي شوي نو پیغمبر علیه السلام ته لاندې ناسته کړې وه څه د پاسه د 1400 صحابو د بخنې اعلان شوی و دغلته نو بیا به خلک تلل او د هغې اونې سره به د جاهلیت کارونه کړو چا به پکې وسلې وې ځان دې کړې چا به د هغې لاندې څانګو له غوټې ورکولې چا ته طوافونه شروع کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه اونې د ویښه وواله وی واقعي چې دا ډېره مبارکه اونه ده ځکه د دې لاندې د دواړو جهانو مبارک سردار ناسته کړې ده خو اوس خلکو ناروا کارونه شروع کړل دا ناروا ختمول غواړي هغه اونه ختمه دارنګې دا نیک سړی را خو لیکن یو خبره درته کوم اونه که سړي واله نو پروا نشته هسې نه ته دا ونه کې چې د زیارت نه خو خلک ځي او خلک د زیارت ته ورنږدې کېږي او دا یو نیک سړی دی راشه دا زیارت روان که نه زیارتونه به نه روانې ګور زیارت نوارول دا ښه خبره نه ده د مړي د قبر روانول دا بیا ګناه ده ګورې دا کار به نه کې ونه که دې وویله پروا نشته لیکن داسې ونه کې بعضې خلک بیا په ډېر زور کې راشي نو د ویښه زیارتونه وکنې یو زیارتونه وسپړي دا ګورې ګناه د مړي توهین به نه کې بیا د یو نیک سړي د قبر توهین به هم نه کې دا اهانت ته او سپکوالی دا بیا له ګناه خلک منې که خلکو ته د نیکۍ خبرې وکړه
صحیح طریقه ورته وښایه چې په دې طریقه به ته زیارت له ځې یعنې یو مړي یو مردله به ورځې یا د یو لکه ما چې درته څنګه مخکې وویل هلته به سوال داسې نه کوې چې د مړي نه سوال وکړې د زیارت نه سوال وکړې سوالونه صرف او صرف په دې کارونو کې دا به د رب العالمین نه کړي دا سړی را پاسېد تبرګې په د اوږه کې واچو وې ځم او دا اونه ختموم او وام ځکه خلک راځي او د جاهلیت ناروا کارونه کوي شیطان د انسان په شکل وله مخې له راغی کاکا څه کوې مولانا صاحب یاره وې ځم د دې اونې نه خلک طوافونه کوي او ناروا کوي دا اونه ختموم او وامې شیطان ورته وایي داسې کار چې دا کار مه کوه ته څه کوې په خلکو خلک به خپل کار کوي خپله نیکي کوه که نه نیکي دې پېژه او ته پېژه اونه کې څه کې خلک دې لاندې کښېني او سورې دی وی نه نه خلک ناروا کارونه کوي او دا اونه چې ته پرېږدم دا د دې ویښه ختموم وایم چې د دې نارواو نه د دې جاهلیت د کارونو شرکیاتو نه دا خلک خلاص شي دی ورته وایي نه او ورته وایي د ستا پلار هم نشي دی دی وایي زه خامخا سره په پرزونو شو چې په پرزونو شو نو هغه شیطانو د مسلمان طاقت ته شیطان نشي ټینګېدی شیطان یې اوچت کړی انسان په شکلو او ځمکې له یې راوبراو او دا نیک سړی به په دا سینه کېناست یو څو ټوپونه یې پرې ووهل ته ما منې کې او بیا به نه کوم نو چې دی پاسېد نو دی وله بیا مخې له راغی وی ګوره مینت درته کوم چې مزه وی خوان شیخ خوشه زه ونوم د جاهلیت هغه رسم ختموم او ته ما ته وایې چې دا به نه کې دا شیطان ورته وایي خو انسان په شکل وایي داسې کار دی یو جوړه کوم وایي زه به تاله هر سهار یو روپۍ در کوم خپل لمونځ کوه خپل اودس کوه خپله نیکي کوه یو روپۍ به دله هر سهار در کوم او چې ته کله بالغ اوچت کې د بالغ لاندې به دې روپۍ پرته وي زه ازمېښ وکړه که داسې نه وه سبا دا اونه وه ستا ونې سره څه کار دی خلک لاندې ترې ناست دي اوده کېږي د څاروي ترې لاندې تړي او ته خپل لمونځ کوه زه به روپۍ در کوم خیرات کوه الله به ثواب درکړي یاره وایي دا خو دې خو رښتیا خبره ده پاونه څه کوم څوک خو به دې لاندې کښېني سوري ته ګوره اوس نیت بدل شو سوري ته خو به لاندې څوک کښي څاروي خو به څوک لاندې وتړي ښه ده چې روپۍ میلاوېږي دا پکې خیرات هم کوم درهم دی قیمتي شی دی بچو له به رزق هم کوم په شرط دې ونه ولګي خلک پیشو کفر یې پیشو ګناه پیشه زما په چا سم ګوره نیت بدل شو وختي دا سوچو خلک د ګمراهۍ نه بچ شي اوس دا سوچ شو پیسه راله نه سمنم نه زما په قبر کې څوک سملي راغی کور ته واپس شو چې را واپس شو سار وختي بالغ اوچت کې روپۍ پرته وه سړی سور کې خوشحاله چې بله ورځ بیا بالغ اوچت کې بیا ترې روپۍ پرته وه خوشحاله چې مفتو کې روپۍ میلاوېږي نه ګوټ شته او نه چاري شته او نه مزدوري شته خیراتي روپۍ ده په درېیمه ورځ بیا بالغ اوچت کې بیا روپۍ پرته سړی دې سور کې خلک اوس یاره که تا خو پرون تبرګېر اوچت کړی اونه دې واله مړوي خپل کار به کوي خلک اونه دا د خلک یې د سوري لاندې کښېني دي که او چې څوک ناروا کوي ما خو ته نه دی ویلي نه دی کوي خلک ناروا که چې څلورمه ورځ چې سهار وختي پاسېد بالغ اوچت کې روپۍ نشته چې روپۍ نشته یو ګوټې یې ولټو بل یې ولټو خوند یې ونه کړ ته برګېر او چې را په اوږه که بیا چې را په اوږه که او دی را روان شو بیا ورته هغه شیطان د انسان په شکل په لار کې راولاړ هلکه څه کې وایي زم دا ونوام وایي مړه ته په ونه څه کې خپل کار به کوي خلک پیشه او کار یې پیشه خلک دې سوري لاندې کښېني څاروي هم دې لاندې تړي وایي نه خلک د ناروا کارونه کوي هلکه ته خو د چا قبر کې نه سملې خپل کار به کوي نه نه ولې دې ناروا وشي اوس خو ګوره نیت د څه دپاره دی روپۍ دپاره که روپۍ پکې وه نو بیا اونه به خپل کار کوي او خلک به خپل کار کوي خو چې روپۍ بنده شوه اوس سړي ته برګې را په اوږه کړی دی او ورته وایي نشید دی وایي لرې شه مړه خواشه تبر دې سر نه رابروم وایي خوار چې ستا پلار هم نشید دی سره بیا په جګړه شو چې په جګړه شو نو شیطان لګي شو دا سړی اوچت کو دې ځمکې دی راوبرو خو چې راویې برو یو څو ټوپ هم پې د پاسه ووهل زه درته وایم چې نشید دی چې ته خلاص شو بیا روان شو بیا شیطان ور لاندې وت بیا راوبرو یو درې غلی راوبرو به دا سړی غلی غوندې کېناسته شیطان ته وایي په دې مې پیکه چې بل ورځ خو زه په تا زور اورم څو ځله مې دلته راوپرځول او نن خو زه تا ته خدای ته طاقت ته کې د کومې راغلی خو چې لاس راوړې ځمکې ته مې راوبرې او ته یې څوک دا شیطان پوره خبیث دی دله قسم قسم چلونه ورځي دله هغه چل ورځي چې دا چل چالم نه ورځي یاره زما په خیال چې پاکستاني بچې پې زور اور دی نو شیطان خو
خطرناک دی خو د بعضې پاکستانیانو مقابله نشي کولی. نو شیطان ورته وایي چې وایي ته څوک یې څو ځله ما ته دا پرده ونې وکړئ بل ځل خو چې به مې اوچت کړې ځمکې له به مې راوبرول او دې ځل خو چې ته نږدې کېږم خو چې لاس راوړې را مې برېده وایي د شیطان د انسان په شکل کې. نو یا بل اوس خو ستا طاقت کمزور زر باندې مضبوط او نن را باندې ته مضبوط یې دا ولې وایي بل ځل چې ته روان یو دا اونه دې واله نو ستا نیت د الله دپاره نو چې نیت دې د الله دپاره د دنیا یو طاقت هم تا ته نه شو ټینګېدی. او زه راته ګورې اسان یو نسخه ښیم. هر سړی خو کور ته شی راوړی که نه غوښه راوړې بچو له خامخا جامې راوړې بچو له ښځې له مساله راوړې غوړي راوړې نو ګوره چې کم شی کور ته راوړې دا خو به ته خامخا راوړې غوښه دې راونړه ډوډۍ دې راونړه دال دې راونړل دړې دې راونړې خشاک دې راونړه نو خو بچي به دې څه خورې ته به څه خورې جامه دې راونړه نو ته به څه خورې بچي به دې څه خورې. نو چې کم شی کور ته راوړې نو دا نیت کوه چې دا زه په خپل کور ته خیرات کوم صدقه کوم چې الله زما نه رضا شي. ګوره زه درته هغه خبره کوم چې ستا پکې آخرت کې فایده شي. راوړې خو هسې هم راوړې که دا جوړه وړم خپلې ښځې له دې دپاره چې زما ښځې له یې ورکړم چې الله خوشحاله شي. دا غوښه دې له وړم چې زما بچي یې وخوري چې ما نه الله خوشحاله شي. دا صدقه ده صدقې نیت پې کوه. حقه غوښه دې کور ته راوړه الله به یې د صدقې په کتاب کې دومره نیکو سره واجي چې آخرت کې به شمېرې او د مصیبت هم بچ شي. صدقه د مصیبت دپاره رد دی او دا فردي صدقه ده ګورې نفلي نه ده. د بچو نفقه در باندې واجب ده فرض ده. بارۍ سړي نفقه ورکړې هغه نفل ده بچو له ورکړې فرض. بچو له جامه راوړئ د هغوی عورت پټې در باندې واجب دي. نو خپلو بچو له شی راوړئ هسې به هم راوړئ نو نیت پکې ښه ولې نه کوې. کور تاسې میوه راوړئ که نو ښه نیت پکې وکړه که نه دې له وړمه چې زما بچي پې ماړه شي زما ښځه پې پټه شي زما بچي پې پټ شي زما د بچو هغه لوږه پې ختمه شي چې الله ته خوشحاله شي. ګوره به صدقه دا مطلب دی چې الله ته پې خوشحاله شي. نو هغه شی دې هسې هم کور ته راوړه الله دې پې خوشحاله کړه د صدقې ثواب دې وشو مصیبت به دنه خدای ختم کړي ځکه صدقې سره مصیبت ختمېږي. خو جامه خو هسې هم ښځې له راوړئ نو دا نیت پکې وکړه که نه چې دا ښځه ما ته محتاجه ده دا جوړه جامې ودرول چې د هغې هغه وجود پې پټ شي الله چې ته پې رضا شي. صدقې ثواب دې مو شو صدقه د مصیبت رد دې مصیبت هم پې ختم شو. نو نیت بهترین څیز دی په کم او چې څومره د نیت مضبوط دی هغه بره اجر او ثواب دی ګورې زیات دی. نیت راکوټ دی ثواب کم نیت مضبوط ثواب زیات نیت د هغې نه مضبوط ثواب د هغې نه زیات. ښه د اخلاص نیت پکې کوه هر څیز چې کور ته راوړئ پوره هر څیز دې جومات کې برقه کې اوبه اچوئ او په دې سبیل کې ولاړئ دا نیت دې وکړو چې دا اوبه ځان ته اچوم چې زه پې اودس وکړم نو ثواب دې وشو. نور مسلمانان به پې اودس وکړي څه ناڅه ثواب به د هغې مله درکړي لیکن که نیت دې دا وکړم چې دې دپاره د اوبه اچومه ګوره نیت چې دا ټول مسلمانان راځي چې هغې پې اودسونه وکړي نو ډېر مضبوط اجر او ثواب دې دا ټول ورسره وشي. جومات ته خو هسې هم راځئ خو که د کور نه دا نیت وکړم دې جومات ته ځم نو زه به د مانځه نه مخکې 4 رکعته نفل کوم بیا به فرض مونځ په جمع کوم چې په لاره ځم که څوک مسلمان مخې له راغې سلام به پې اچوم چا ته به ضرر نه رسوم. جومات ته به ننوځم خیخ به مخکې کوم بیا د مانځه نه پس به ذکر و اسکار کوم بیا د هغې نه پس چې راوځم نو ګسخ به بار راوباسم جومات کې به هم چا سره د دنیا خبرې نه کوم. دا ټول نیتونه دې را یو ځای کړل خو چې د کور نه راووتې نو هلته دې بل کار پېښ شو. ځکه دا مونځ خو ما دا دومره نیتونه کړي خو دا مونځ به زه په پلان کې جومات کې وکړم دې خپل تپوس نشم رسېدی ضرورت پېښ شو. ګوره جومات ته رام نه لرې خپل ته هغه چې څه نیتونه دې کړي د هغې عملونو یو عمل دې مو نه کړ لیکن ثواب د تر ټولو عملونو میلو ولې نیت دې کړی وکړه او که دې لاره کې مړ شوې یا ناجوړه شوې یا راپرېوتې یا بیماري درته ولګېدله اړو جومات ته رانلې خو چې څومره نیتونه دې کړي وو د هغه ټولو نیتونو اجر درته خدای پاک هسې بې سبب د رب العالمین ثوابونه نیکې دا زمونږ په دې سر داسې را روان دي لکه د باران په شان خو مونږ ناسې وار پار خطا دي. درونو عمل چې کوئ هغې له ښه نیت کوئ. زمونږ په دې وطن کې دا یو رواج دی بعضې وخت یو سړی خراب عمل کوي وی زما نیت ښه دی دا ګور یاد ساتئ عمل چې خراب وي نو په ښه نیت هغه نه ښه کېږي. یو سړی یو ناروا عمل کوي چې د خدای او د رسول خلاف عمل دی نو هغه په ښه نیت باندې نه ښه کېږي. دا ورسره یاد وساتئ. دعا کوئ چې رب العالمین مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله هم د ګناه نه وساتي خدای په اعمالو کې قوت او طاقت پیدا کړي
الله هم هغه عمل نصیب کړي چې په کوم عمل رب العالمین او د هغه ښکلي رسول خوشحاله کړي. خدای هم د ریاکارۍ نه مو ساتي. یا الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله موږ د ټولو مسلمانانو د حلال رزق نصیب کړي. رب العالمین که دا چې یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ دي او هغه له فروغو باندې بدله کړي. یا الله زموږ په زړونو کې د خپل قرآن او د خپل پیغمبر د حدیث رڼا واچوله کړي. الله د بې عزتۍ او د رسوایۍ نه په امن کې وساتي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد